کمال ناصر اصولي قامي لویه جرګه کې باید اول د ډیورند فرضي کرښې د نه منلو مسله یاده شي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ولسي جرګې پخوانی غړي کمال ناصر اصولي ویلي قامي لویه جرګه باید پریکړه لیک ته زیاته متوجه وي. د هغه په خبره دغې جرګې کې باید اول د ډیورند کرښې د نه منلو خبره وشي. اصولي زیاتوي که جرګه د پاکستان د حکومت د حقونو د غوښتنې خبره وشي نو د پاکستان حکومت یې د سند په توګه استفاده کولی شي چې د کوزي پښتونخوا خلک ډیورند کرښه مني. نوموړي زیاته کړې که د ډیورند د نه منلو مسله یاده نشي نو دا به یوه لویه تېروتنه وي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا